بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل. په دې باب کې دا مسله بیانېدله چې د یو د بل سره په نیکۍ کې کومک کول. نو په دې کې بعض احادیث تیر شوله. نن حدیث دی هغه راوړي د ابي سعید الخدري ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام بعث بعثا ویلګلو یو جماعت چاته ولګلو الی بني لحيان من هذيل. بني لحيان دا یو قبیله ده چې په غټه کې دا د هذیل قبیله نه ده. په عربو کې د قبیلې ډېرې مشهورې وي. نو لحیان دا د هذیل د قبیلې نه یوه بله وړکۍ قبیله ده. دې ته ولېږل څه کسان دپاره د قتال او جهاد فی سبیل الله. فقال وی فرمایل لینبعث من کل رجلین احدهما، لار دی شي د هر دوه کسان احدهما یو تن، والاجر بینهما، اجر د دوی په منځ کې دی. مطلب دا چې دواړو د پاره اجر شته. د دې مطلب دا دی چې په یو کور کې دوه کسان وي، نو یو کس د لاړ شي جهاد ته او بل کس د کور کې پاتې شي. نو دا په هغه صورت کې چې کله جهاد فرض کفایي وي. بعض اوقاتو کې جهاد فرض عین ګرځيږي. فرض عین یعنی چې په هر مؤمن مسلمان باندې بالغ باندې د څه وی واجب او فرض وي چې هغه به جهاد ته وځي او جهاد وکوي. دا په هغه صورتونو کې چې کله کافران په مسلمانانو باندې حمله کړې وي او د مسلمانانو نه ځایونه نیولې وي، دغه ملک نیول شوی وي، جهاد فرض عین دی. او کله جهاد فرض کفایي وي، نو په هغه وختونو کې چې مؤمنان غالب وي او مؤمنان په دوی باندې حمله کوي، نو په دې وختونو کې به دا سړی کولی شي چې د یو کور نه ټول لاړ نشي، بلکې یو کس لاړ شي یو کس کور کې پاتې شي. نو هغه به د کور حاجتونه پوره کوي، نو اجر به په مابین د دواړو کسانو کې څه وي دا سره شریک وي. نو دې نه معلومه شوله چې یو کس لاړ شي او بل کس کور کې پاتې شي، ناجر سره تقسیم شولو. نو په دې کې تعاون علی البر والتقوا حاصل شو. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لقي ركبا بالروحاء. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لقي ركبا مخامخ شو د قافلې سره بالروحاء پر روحاء علاقه کې. روحا دا یو علاقه ده، دغه ځای نوم دی، په دې ځای کې سره مخامخ شو. فقال وی فرمایل من القوم، پوښتنه وکړه څوک یې تاسو؟ قالوا غویل المسلمون، موږ مسلمانان یو. فقالوا دی بیا پوښتنه وکړه من انت، ته څوک یې؟ قال رسول الله، زد الله رسول یما. فرفعت الیه امراه صبیا، نو راپورته کړلو امراه یو زنانه صبیا ماشوم. فقالت لهذا حج، آیا د حج کیږي؟ قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نعم ولک اجر، او د حج کیږي، ستاسو لپاره په دې کې اجر دی. دا حدیث هم مشتمل دی په بعضو فواید باندې. یو فائدہ دا شوله چې کله څوک د ناشنا خلکو سره مخامخ شي، نو تعارف کول پکار وي. تعارف د دې نه معلومه شوله من القوم قال المسلمون. نو تعارف ښه دی. بعض مجالسو کې سړی کینی، بعض ملګري نه پیژني، نو تعارف وشي ښه به وي. دا یوه سنت طریقه ده. کله کله داس چل وشي چې تعارف نه وي شوی، یو کس راولګېږي د بل قوم د نور خلکو غیبت بیان کړي،
غیبت یې وکړي، بدی بیان کړي او په دې خلکو کې همغه خلکو نه یو کس موجود وي، نو بیا ډېر خجالت شي، ډېر وشرمېږي. نو د دې وجه نه چې مؤمنان خپل منځونو کې سره وپېژندلی شي، بیا به دغسې تعدي او زیاتی به هم نه کېږي او نور مینه محبت پیدا شي، ملګري په دې تعارف سره پیدا شي، پیژندګلوۍ سره نور فواید هم راځي منځته. بله فایده دا راووتله چې هغوی خپل صفت ذکر کړلو. المسلمون، موږ مسلمانان یو، صفت ذکر کول پکار وي. اول د دې نه وروسته سړی بیا د قبیلې نوم هم اخیستلی شي، د قوم نوم، د قبیلې نوم دا اخیستلی شي، دا هم جایز دی. لیکن اول صفت باید سړی د اسلام ذکر کړي چې موږ مسلمانان یو. که مسلمانانو کې کوم ځای مسلمانان څنګه مسلمانان نو بیا سړی ویلی شي چې موږ د افغانستان یو. ښه، د افغانستان د کوم ځای، پښتانه یې، تاجک یې، پشایان یې، څوک یې، نورستانیان، نو دا بیا سړی ویلی شي موږ پښتانه یو، موږ تاجک یو، موږ فلان فلان. بیا کومه قبیلې والا یې، نو دا بیا سړی وروسته ویلی شي. نو بله فایده دا راوتله چې دوی د نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه، نبي علیه السلام بیا خپل صفت ورته ذکر کړی دی، ځکه د الله نبي دی چې د خلکو ته معلوم شي چې دا د الله رسول دی. هغې داسې ونه ویل چې محمد بن عبدالله یم، نه ویل رسول الله، زه د الله رسول یم. ځان یې خلکو ته ورپېژندلو او دا په رسول الله باندې واجبه وه چې هغه به خپل ځان ښیي چې زه د الله رسول یم. نو د دې وجې نه دا خبره ذکر کړې. بله مسله په دې کې دا ثابته شوله چې کله کله به داسې مکاناتو کې، داسې ځایونو کې سړی یو عالم پیدا کړي، نو د هغې نه استفاده کول پکار وي. لکه دلته د زنانه ماشوم راپورته کړلو، وجه دا وه چې نبي علیه الصلاة والسلام موجود دی، د ده نه به اوس فایده واخلو، د علم فایده به ترېنه حاصله کړو. نو مجلس د علم یې جوړ کړلو، پوښتنه یې وکړه دیني. نو بعضې مجالسو کې چې کله علما ناست وي، نو د هغې نه بعضې پوښتنې کول پکار وي، دیني پوښتنې. یو خو به دی شي چې سړی به پخپله علی بصیرتین وګرځي په یو مسله کې، مخکې به نه وي خبر، اوس به مسله زده کړي، علی بصیرتین به شي. بله فایده به دا راوځي چې نورو د مجلس ملګرو ته به فایده پکې ورسیږي، هغوی به یو شی زده کړي. دا د علماو د مجلس یو ادب هم شولو چې علماو په مجلس کې باید دغسې سوالونه وکړی شي. زموږ آداب د اسلام نه خلاف دي. مجالسو کې هسې عباسیات ویلی کېږي، چټیات ویلی کېږي. بیا خاص کر کله کله یو عالم په مجلس کې وي، نو د هغې نه څوک پوښتنه هم لګي، د خپلو مجلسو باندې سره هغوی مشغوله وي. څو روپۍ دی وګټي، دوکان دی څنګه دی او کاروبار دی څنګه دی، سودا کېږي نه کېږي، او ښه دی بس کاروبار خراب دی. دا داسې فضولیات دي. دا هغه خلک دا خبرې کوي چې د هغوی زړونه مړه شوي وي، د آخرت سره هېڅ تعلق نه وي، او نه د آخرت په قصه کې وي چې اوس آخرت شته او که نه شته. سړی دا ښه فرصت الله درکړی دی. ځکه کله کله په دې باندې سوچ کوم، یو سړی به په دې د ایمان په ارکانو باندې نه وي خبر چې ایمان بالآخرت څه مطلب، ایمان بالقدر څه مطلب، په دې باندې پوهېږي نه. لیکن چې یو مجلس کې عالم موجود وي، بیا پوښتنه نه کوي، د دین په قصه کې د خلک نه دي، هسې چټیات عباسیات به وایي. نه، چې عالم موجود وي و پوښتنه وکړه، ځان پوه کړه په دین باندې. اکثرو کې بس هغسې جهل موجود ده چې هېڅ د خپل غفلت نه را بیداریږي، نه را ویښېږي. بله مسله دا ثابته شوله، الهذا حج، دا خو هغه شوله پوښتنه د سوال شوله. نبي صلی الله علیه وسلم دې ته جواب ورکړو چې ولکې اجر، ستا دپاره هم پکې اجر دی. یعنې دغه ماشوم که حج وکړي نو حج یې کېږي، ولیکن د دې حج چې دی ستا د وجې نه وشولو، ځکه تا تعاون ورسره وکړلو، نو د تعاون د وجې نه ستا دپاره هم اجر دی. د ده چې څومره اجر دی دومره اجر به الله تا ته درکړي. دې نه بله مسله دا راووتله چې د سړي خپل زوی وي او ما تحت وي، په هغې باندې یو نیک عمل کول اگر که په هغې باندې لازم نه وي، نو د دې اجر هم د والدینو ته رسیږي، مشر ته رسیږي، ځکه دا تعاون په دې کې ورسره کړی دی. زما څه شاګردان دلته خارج کې تیر کال تللي وو، هغه مور پلار یې تللي وو، نو دا بچي ټول به ولي وو عمرې ته.
نو دغسې کار کله کله کول پکار وي. خپل بچي ټول عمرې ته به ولي و لور یې و زامن یې و، نو دارنګه کله کله سره جامع ته راځي نو خپل بچي راوستل، خپل بچي حفظ ته کېنول، حفظ به کول، دین به زده کول، دا چې څومره اجرونه هغه اخلي د مور پلار په دې عمل کې ورسره شریک دي. دا یو موضوع ده انشاءالله زه به په منبر باندې بیان کوم د ترغیب دپاره خپلو بچو باندې د الله کتاب زده کول چې د دې څومره اجر دی. هغه اوس د موضوع دلته نه بیانوم، په ذهن کې مې شته انشاءالله دا به ورځ بیان کوم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخازن المسلم، خازن څوکیدار، المسلم مسلمان، الامین چې امانتدار وي، الذي ينفذ ما امر به، هغه سړی ينفذ چې نافذوي ما امر به، هغه څه چې په هغې سره دته حکم کړی شوی وي، فيعطيه كاملا موفرا نو پوره ورکوي، طیبه به نفسه چې خوشحاله وي په هغې سره نفس دی ده، فیدفعه الى الذي امر له نو ورکوي هغه چاته چې چا دپاره دته امر کړی شوی وي، به په هغې سره. احد المتصدقین دا یو د متصدقینو نه دی. دا حدیث کې ناشنا ښکلي فواید هغه دا دي، کله کله یو انسان په یو ځای کې مقرر شي، مثلا مؤسسه کې مقرر شولو، مؤسسه کې خیریه مؤسسه ده، پیسې د بل چا دي، دی مقرر دی، څه شی دی؟ مامور دی په دې کې، مامور د چا دی؟ توزیع دی. نو اوس چې دی کوم شی توزیع کوي ګوره پیسې د بل چا دي، لیکن دی په د توزیع کې ورسره شریک دی په اجر کې، یعنی توزیع کولو کې دی په د توزیع سره څه شول؟ شریک شول په اجر کې. څومره اجر چې الله رب العالمین هغې کس ته ورکوي چا چې پیسې را لګلې دي، نو دومره اجر د توزیع کوونکي ته ورکوي. دا څومره ناشنا پیدا شوله. خو په دې کې شرطونه دا دي، په دغه شرطونو سره چې وي نو بیا به الله رب العالمین دته هم پوره اجر ورکوي. اول دا ده چې الامین امانتدار وي، په دې کې خیانت نه کوي. امین خیانت دام دی چې مثلا هغه ووایي چې دا به پلان کې خیر ته ورکوي، دا به کونډې ته ورکوي، هغه لاړ شي نور مسکینانو ته ورکوي، دا خیانت دی. نه هغې کس ښودلی دی چې دا به څه کوي؟ دا به کونډې ته ورکوي، دی څه وکړي؟ دی راولګېږي یو بل مسکین ته ورکړي، دا خیانت شو. نو بیا د دې پر اجر نشته دی، بلکې دا ګناهګار دی په دې باندې. الامین یو شرط دا دی. بل ينفذ ما امر به، په څه شي چې ورته امر کړی شوی دی نه هغه نافظوي. او بل شرط دا دی چې کاملا موفرا پوره یې ورکوي. هغې ویلي دي چې مثلا دې ته 10,000 روپۍ ورکړه د پلانکي مسکین ته یا د پلانکۍ کونډې ته یتیمانو ته، دی راولګېږي چې زه هغه خاص هم نه خبرېږي، دا 8,000 به ورکم، دا 2,000 به بل چا ته ورکم، دا هم خیانت. نو بیا هم اجر الله نه ورکوي، بلکې دا خاین حسابي به دی کې. بل شرط دا دی چې طیبه به نفسه، چې دی به خوشحاله وي په دې باندې، یعنی په دې ورکړه چې د پیسې د بل چا دي په لاس د ورکول کېږي، دی به په دې باندې خوشحاله وي. داسې نه چې مثلا دی په دې باندې خفه وي، هغه کونډې یتیمانانو ته مسکینانو ته دی په قهر وي چې دا څه هره ورځ را روان یې، هر ورځ زموږ د دروازې په خوله کې ولاړ یې، یو تاسو ماړه نه شوله. ډېر خلک دغه خبرې کوي. نو کله کله دا خبرې وکړي او کله کله هسې په زړه کې خفګان پروت وي، نو بیا هم الله رب العالمین د اجر نه ورکوي. دا شرطونو سره سره چې دا شرطونه پکې موجود شي نو بیا الله رب العالمین دته پوره اجر ورکوي. څومره اجر چې الله رب العالمین چاته ورکوي؟ هغه متصدق ته ورکوي چې اول چا پیسې را لګلې دي. نو الله رب العالمین د بل په مال باندې یو انسان څه کوي؟ جنت ته رسوي، خو چې دغه شرطونه پکې موجود وي. ډېر خلک په دې کې خیانت کوي، یا د خیانت سره څه کوي؟ خپله په زړه کې خوشحاله نه وي په دې عمل سره. او کله کله مثلا یو ځای کې روپۍ نه لګوي چې کوم امیر دا حکم کړی، متصدق حکم کړی دی، بلکې بل ځای کې لګوي. دا هم خیانتونه دي، په دې باندې هم د اجر نه حاصلېږي. نو دې نه معلومه شوله چې د یو د بل سره تعاون
دا په کار دی. نو دام تعاون د چې چا صدقه وکړه او ته د صدقه په صحیح ځای کې ورته مصرف کې او په دې کې امین اوسېږي او زړه دې پکې خوشاله وي، نه الله رب العالمین به تا ته په دې باندې پوره اجرونه درکوي. او دا کارونه چې دي دا ډېر مهم دي او سخت هم دي. په دې کې مؤمن باید د الله نه ډېر سخت وډار شي چې چا مثلا یو امام دی هغې ته چا پیسې ورکړلې چې د پیسې په مسجد کې ولګه پلان کې کار کې، نو که هغه په بل ځای کې لګوي دا هم خاین دی، ګناهګار دی. په دې کې ما ته بل کال دلته پیسې د خلکو راکړلې د اعتکافیانو دپاره، لیکن پیسې اضافه شولې. قاري صاحب اسماعیل وی چې دا به په مسجد کې ولګوم. ما چې مسجد کې هم نه لګوم، دا به د آینده کال دپاره بیرته معتکفینو باندې لګوم. بیا الحمدلله سږ کال بیا هغه په کار شولې دلته م ولګولې. نه چې چا د اعتکاف دپاره درکې اعتکاف کې ولګوه، چا د رنګ دپاره درکې رنګ کې ولګوه، چا مثلا د آبادۍ دپاره درکې آبادۍ کې ولګوه، چا د فرش دپاره درکې فرش کې ولګوه. دا ډېرې مهمه مسلې دي. په دې کله کله انسان نه پوهېږي ځان ګناه ته ورسوي. په دې کې الله رب العالمین دې موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي.